د دعوت او ارشاد ریاست د سترې محکمې له ټولو کارکوونکو څخه د دیني زده کړو د اخیستل شوي ازموینې د بریالي کسانو لپاره ستاین غونډه دایره شوه. د روان 1445 هجري قمري کال د شعبان المعظم میاشتې په 22مه نیټه د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست لخوا د سترې محکمې له کارکوونکو څخه د روان 1402 هجري شمسي کال په جریان کې د تدریس شوي دینی احکامو کلنۍ اخیستل شوي ازموینې نتایج اعلان کړل. دا ازموینه چې د دعوت او ارشاد ریاست لخوا د یو منظم پلان له مخې په 4 جلا ورځو کې ترتیب شوې وه، د سترې محکمې د مرکزي دیوانونو او ریاستونو ټولو کارکوونکو ګډون کړی و، چې نن د یوې لویې غونډې په ترڅ کې اول نمره، دوهم نمره او دریم نمره ګډونوالو ته ورمعرفي شول او د یاد ریاست له لوري هر یوه ته یو ستاینلیک او نغدي جایزه ورکړل شوه. غونډه کې د سترې محکمې اداري مرستیال شیخ عبدالمالک حقانی صاحب د علم په فضیلت او د زده کړو په اهمیت خبرې وکړې. وویل د الله رب العزت ډېر شکرګزار یو. نن هغه موقع ته موږ راورسېدو چې موږ د حلالو د حرامو د حق و د باطل د صدق و د کذب د نجات و د فلاح لارې او د خطر لارې زده کړي دي او موږ ته ښودل شوي دي او موږ هغه لارې تعقیب کړو، په عملي دوران کې د خپل نجات لارې ولټوو. ورپسې د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست مدرس حافظ مولوي وحید الله یعقوبي صاحب د امتحان اړوند وینا وکړه. نوموړی وایي د افغانستان اسلامي امارت د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی په ځانګړي هدایت د اسلامي امارت اړوند ټولو ادارو کې د دعوت او ارشاد ریاستونه جوړ شوي دي ترڅو د یوه ټاکلي تعلیمي نصاب له مخې د اړوند ادارې کارکوونکو ته د دین احکام تدریس کړي. حافظ وحید الله یعقوبي صاحب وویل د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست له طرفه چې الحمدلله د تیر کال په اردو کې مختصر نصاب تدریس شوی دی. دا کتاب مشتمل و پر عقایدو، احکامو، مسائلو او سیرت باندې چې لله الحمد د سترې محکمې ټولو کارمندانو په پوره شوق سره خپلو درسونو کې ګډون وکړ. همدا رقم د دعوت او ارشاد ریاست لخوا ذکر شوی نصاب په ښه طریقه ورته تدریس کړل شو. د یادونې وړ ده چې د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست څانګې د هیواد د ټولو ولایتونو په محاکمو کې فعال او په اونۍ کې 2 ورځې د اصلاحي بیانونو سربیره د اړوند محاکمو کارکوونکو ته د دعوت او ارشاد ریاست د ټاکلي نصاب په چوکاټ کې دیني زده کړې ورکوي.